چې کله نوجوان لاس اوچت کی او دی وی الله ما معاف کا او د سترګو نه اوښکې روانې شي، الله په اسمانونو کې په فرشتو باندې فخر کوي. ای فرشتو زما دې بنده ته وګورئ، تو دا ځوان دی، دا په زور کې دی، دا په طاقت کې دی، خو ما له جومات ته راغی، زما کور ته راغی، ما ته یې لاس اوچت کړه او جاړي ما ته، ځکه ته پته شته دی چې د دې درد نه ما سوا بل درد معاف کولو نشته. الله ډېر زیات خوشحالېږي چې کله نوجوان لاس اوچتوي او دی وایي الله ما معاف کا، الله تبارک وتعالی په فرشتو باندې فخر کوي. کله چې نوجوان راشي او دی الله ته ودرېږي په مانځه باندې او دی چې سجدې ته لاړ شي او دا تندی په ځمکه باندې کېږدي، الله په فرشتو فخر کوي. ای فرشتو تاسو خو وی چې دا انسان په فساد کوي، دی به وراني کوي په ځمکه کې، وګوره دا نوجوان دی، دا په زور کې دی، دا په حسن کې دی، خو راغی او ما ته خپل مخ په خاورو کې ایښی دی. الله تبارک وتعالی ته د نوجوانۍ سجدې ډېر خوند ورکوي. الله تبارک وتعالی ته د نوجوانۍ توبې ډېرې زیاتې خوند ورکوي، ځکه چې سړی کمزوری شي خو بل لاره پاتې نه شي. بیا چې کله دی په زور کې وي او په طاقت کې وي او دی الله ته جاړي، الله ډېر زیات خوشحالېږي.